کینې ځای په ځای کینې ختم به شروع کېږي. کومو ملګریو چې ختم زده وي مخکې یې کړی وي هغه خو دا ورته معلوم چې چاته نه معلوم. زه چې څه وایم تاسې هم یو وارې هغه وایه. الم نشرح له صورت کې چا نه ویات الحمدلله شریفه دغه په ځای باندې وایي. عام ملګري نور چې زه څه وایم تاسې هم یو وارې وایه. نیتونه چې صفا شي دغومره عظیمه مجمع په نن سبا دور کې په ډېرو کمو ځایو کې پیدا کېږي. دا ټول خلک چې په اخلاص باندې د خدای پاک ذکر وکړي په زرګونو وارې قل هو الله شریفه ویلی کېږي. ځکه زر وارې موږ ویایو خو دا خلک بیخي ډېر دي نو په زرګونو وارې ویلی کېږي. په زرګونو وارې درود شریف ویلی کېږي. په زرګونو وارې لا حول ولا قوة الا بالله ویلی کېږي. په زرګونو وارې دغسې استغفار ویلی کېږي. ټول شیان د الله نومونه په زرګونو وارې ویلی کېږي. نو الله ډېر رحیم ذات ده، ډېر کریم ذات ده چې د الله ذکر سړی په اخلاص وکړي. سهار مم په هغه باندې بیان کړی ده. نو الله ډېر رحیم ده او په ښه امیدو باندې چې سړی ښه نیتونه پکې وکړي الله تعالی د خلکو سوالونه پکې قبلوي. ځکه په حلقه د ذکر کې د ذکر په حال کې الله دعا قبلوي. حتی روایت کې راځي چې ماخستان سړی په اوداسه ویده کېږي او په ذکر ویده شي، اودس وکړي ذکر باندې ویده شي، دا ټوله شپه حکمن الله تعالی دغه انسان ته په ذکر کې لیکي. بیا حدیث مبارک کې راځي وایي چې د شپې په هر حال کې راویښ شو چې دعا کوي دعا یې قبلیږي. هلته حکمي ذکر د حقیقي ذکر هم نه ده، حکمن لکه سړی چې په ذکر لګیا وي خو بیا هم چې په هر حال کې سړی دعا کوي د شپې وایي الله تعالی یې دعا قبلوي. نو چې حقیقتا ذکر مجلس وي ذکر وشي په زرګونو وارې هر څه الله تعالی دا د دومره غټو مجموعه خلکو دعا نه ردوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې الله حی ذات ته، حیادار ده، کریم ذات ته چې څوک لاسونه ورته جګي هغه ناامیده نه پرېږدي. بیا چې دومره غټه مجموعه لاسونه جګي دا الله رحیم او کریم ذات دا مجموعه موږ یقین ده په احادیثو مبارکو باندې دا بالکل خالی نه پرېږدي. نو لہذا ان شاء الله آخر کې به دعا کېږي او په دعا کې به ان شاء الله هیڅوک نه پاتې کېږي. د اوسه نه به نیت ټولو مسلمانانو کوو، که بندیان دي، که زخمیان دي، که مجاهدین دي، که یتیمان دي، که کونډې دي، که مظلومان دي، که مسکینان دي، که بې اولاده دي، که بې ودو دي، که مسافر دي، که محتاجان دي، چې په هر عنوان باندې دي د ټولو نیتونه به پکې کوو چې خدای پاک په ټولو باندې رحم وکړي او د رحم د کرم معامله وکړي. نور ان شاء الله کم وخت به په ذکر باندې لګیږي. د ذکر نه بعد د دې لپاره چې ډیر خلک به د ماسپښین په لمانځه کې نه وي براغلي، بیا به تلقین کېږي او په تلقین کې به بیا اجتماعي ذکر کېږي ان شاء الله العزیز. نو ان شاء الله ذاتي ماښام را روان ده او بیا به ماښام نه بعد خپل پروګرام تل ماخوستنه پورې دغه وخت باید موږ ضایع نه کړو. وخت غنیمت ته، فرصت الله را کړی، ډیر عظیم فرصت ته د دومره غټو خلکو مسلمانانو اجتماع په یوه ځای باندې په دغه حلقه د ذکر د خدای رحمتونه اورېږي. نبی علیه السلام په دنیا کې د جنت باغچه ورته ویلې ده اذا مررتم بریاض الجنة فرتعوا، چې د جنت په باغچو تېرېدئ پکې وڅرئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې صحابه مبارکین ورته د جنت باغچه چی ده؟ وایي حلقې د ذکر. نو رسول الله په دنیا کې د جنت باغچه ورته ویلې ده. په جنت کې د سکون ځای وي، د اطمینان ځای وي، سړی په جنت کې نه تنګېږي. ابله جلسه کې ما ویلې دا اوس هم چې په موټر کې راتلو یقیني د مسلمانانو په حال باندې سړی افسوس وکړي. ګورې په د عظیمه مجمع کې ډېر خلک د خبیثې دنیا دپاره د 2 روپیو د ګټلو دپاره دا د روډ په غاړه دوکانونه جوړ کړي دي، هلته ناست دي. ډېر خلک ډېر ځوانان مې ولیده چې په دا پټیو کې ناست خپل مجلسونه کوي. د عظیمه جمع تر تېره شوه، بیا به هم سودا یې د باندې به وځي، د باندې په دوکانو به ګرځي، یو 50 روپیه شی به اخلي. دا یوه ورځ راغلی په ټول عمر کې به خدای چې دغسې مجمع کې بل وارې پېښ شوی که به نه یې پېښ شوی. دلته هم شیطان غل موږ نه پرېږدي، هغه خبیث دښمن موږ نه پرېږدي، دغه وخت هم دې موږ ضایع کړي. نو دا وخت که ماښام ده، که سبا ورځ ده، که د هر لمانځه ټیم ده، دا وخت باید موږ تاسې ډېر قیمتي وبولو، ضایع نه کړو. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین
والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه.
حدیث مبارک کې راځي د ډیر مشکل په وخت کې چې سړی دا اسماء مبارکه دی الله تعالی وی چې یا حی یا قیوم الله تعالی وی مشکل حل کوي د ډیر مشکل په وخت کې چې څوک لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین وی الله تعالی مشکل حل کوي نو د ټول دنیا د مسلمانانو مظلومینو نیت کې وکړه هر ځای کې مسلمانان مظلوم دي کفار ظلمونه پکې دي ټول کفارو د هلاکت او د زوال او د مسلمانانو د فتح او د کامیابی نیت کې وکړه بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات يا أحل المشكلات يا رافع الدرجات يا دافع البليات يا شافي الأمراض يا مجيب الدعوات يا مفتح الأبواب يا مسبب الأسباب يا منزل البركات يا رجاء السائلين يا راحم العاصين يا غفور المذنبين يا دليل المتحيرين يا خير الناصرين يا ناصر المجاهدين يا خير الرازقين يا خير الحافظين يا خير المسؤولين
या अमान अल खाइफीन, या गियास अल मुस्तगिसीन, या ज़ल जलाल वल इकराम, या अकरम अल अकरमीन, या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला हज़रति रसूलिहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। खुदाइंद मुतआला दा ख़त्म कुम ची सी विल शोए सबब द रज़ा देता, रज़ा द हबीब देता उगरजे। सवाबुन अशरफुल अन्बिया वल मुरसलीन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम तो वरसे। टोलो अन्बिया मुतक़द्दिमीन सलवातुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ते सवाबुन वरसे। टोलो सहाबाए किराम, मुहाजिर व अंसार, अहले बैत, अज़वाज मुतहरात, खुलफ़ाए राशिदीन रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ते सवाबुन वरसे। टोल हो ताबिईन हो तबे ताबिईन, अइम्माए दीन, मुज्तहिदीन, उलमाए आमिलीन, उलमाए मुहद्दिसीन, क़ुराए मुजव्विदीन रहमतुल्लाहि